لکه باد په بیابان هسې وخت تېر شو، لکه باد په بیابان هسې وخت تېر شو، نه دې بل شوم نه دې ځان هسې وخت تېر شو، او ارمانونه مې نیمګړي کور ته یاوړل، ارمانونه مې نیمګړي کور ته یاوړل، چې د مار راغی طوفان هسې وخت تېر شو. السلام علیکم خوږو مینهوالو په هوا د خیبر که مرخله د بټورونه کې زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری عباسګل اواز افریدي، او نن زموږ سره په د خصوصي پروګرام کې چې کوم ادبي پروګرام دی په دغه کې زموږ سره خصوصي مېلمه چې کوم دی موجود دی ښاغلی ساحل صاحب. نو ساحل صاحب ته مونږ چې کوم دی په د ادبي پروګرام کې په هوا د خیبر که مرخله د بټورونه کې پښتانه مینه د زړه تل نه پخیر راغلی او ورکېدی ورسته دې ماشي ویل. مننه کوم ډاکټر صاحب، الله تعالی دې تاسو سره ښه وکړي چې موږ باندې خلک مرایت شو، او ستاسو د مینهوالو مننه کوم، ستاسو د چینل چې څومره مینهوال دي ټولو زه مننه کوم، الله تعالی دې تاسو سره ښه وکړي. مننه ساحل صاحب، موږ دا تپوس کول غواړو چې تاسو په خپله چې کوم دی زموږ مینهوالو ته د هوا د خیبر کوم د خیر د ټولو مینهوالو ته خپل مختصر شان تعارف وکړي چې ستاسو نوم مبارک همدارنګه تخلص څه دی؟ زما نوم بغزمین دی، ساحل زما تخلص دی، او د پیشې په لحاظ سره استاد یم، او د هغې سره سره خپل تجارتي لیندین هم ساتم تر دغه ځای پورې ژوند بس کړی. یو تپوس موږ خبر کېږي نه چې تاسو تعلق د کوم علاقې سره لرئ، پیدایش هم کله شوې؟ پیدایش زما 1998 کې شوې ده، تعلق زما د باجوړ سره دی، او باجوړ کې پاتې شوی ډېر نه یم. مطلب دا چې والي د وخت نه بس په دې ضلع نوقار باندې پاتې یم تر دې پورې چې اوس مو کور کې مینهوالو ټیم ته په کتو سره او بغزمین مولانا صاحب چې کوم دی دا خصوصیات یې سیوا دي، موږ د مننه کوو، موږ غواړو چې بس ټیم دې ونه خلو چې د ښاغلي بغزمین ساحل صاحب نه چې کوم دی په د ادبي پروګرام کې یو کلام واورو. غزل نه مخکې یو دوه شعرونه یې ډاکټر صاحب چې دا جانان ښکته جانان پورته اولبانو کیسې تا سره خوند نه کړې پښتونه د خوبانو کیسې، او تکې سرې شونډې نری ملا او داسې نورې کیسې، مړه بس پرېږده غټې سترګې او زلفانو کیسې. غزل دی ډاکټر صاحب چې ښه په سنتو برابر و خو غدار شو صاحبه، ښه په سنتو برابر و خو غدار شو صاحبه، ما سره ناست و زما مرګ ته انتظار شو صاحبه. ویل پلار دې مړ که رور دې مړ که نو جنت له به ځې، دغه سړی خو الله چې ډېر مهار شو صاحبه، او هغه جنت ته به یا تلمه یا به نه تلمه، خو زما د جنت په شان خیبر انګار شو صاحبه. هغه جنت ته به یا تلمه یا به نه تلمه، خو زما د خیبر په شان زما د جنت په شان خیبر انګار شو صاحبه، او څومره ظالم نمک حرام او مربوس وختو زه چې در په دې کې سر کړم مکالار شو صاحبه. تش د فیسبوک او انټرنیټ نه ټوپ ته ناست دی پښتون، د دوی د سر سړی خو ختم شو مدار شو صاحبه، او د هر یو څاڅکي په بدل کې به سیلاب روان شي، د ولس کې به اوس هم لږ راپیدا شو صاحبه. د هر یو څاڅکي په بدل کې به سیلاب روان شي، د ولس کې به اوس هم لږ راپیدا شو صاحبه، د وخت څپېړه به یې هله په مخ ګل ولګي، د وخت څپېړه به یې هله په مخ ګل ولګي، که د ساحل په نصیحت باندې هوښیار شو صاحبه. نو درنو مینهوالو دغه زموږ سره ښاغلی بغزمین ساحل صاحب ماشاءالله چې کوم کلام یې وړاندې کړو ډېر قیمتي کلام و، او هر یو باندې چې کوم د کمال نه ډک و، د جمال نه ډک و، او ډېر څه پکې و. حالا دا وکړي چې زموږ د مینهوال اورېدونکي او د کتونکي او د پښتون ولس په دغو خبرو باندې چې کوم دی نه باندې کې څه فکر وکړي او د خپل قوم او د ولس لخوا جوړ شي. نور چې کوم دی په دا شعر باندې به چې کوم دی نه اجازت وغواړم چې د ښاغلي علي حیدر جوسي بابا شعر دی چې نه په عمر مړېدل شته نه په مال، نه په عمر مړېدل شته نه په مال، او نه په مینه څوک مړېږي نه په سوال. مینهوالو ډېره ډېره مننه، د الله په امان.